دا د پخوا زمانې قصه ده. د غرونو په لمن کې یو ښکلی کلی واقع و چې پکې ډیر کورونه آباد وو. د کلي خلک ساده و غریب وو، خو د یوې ډیرې غټې ویرې سره یې ژوند کول. ویل کېدل چې د دغه کلي ترڅنګ یوه لویه هدیره وه چې په سلګونو مړي پکې ښخ وو. خلک به ویل چې په دې هدیره کې د ډیرو پخوا زمانې مړي هم ښخ دي. هم دغه شان د هدیرې ترڅنګ یوه لویه لاره تیره شوې وه چې خلک به پرې د ورځې او شپې تګ راتګ کوه. خو د شپې به خلک د دې لارې ډیر په ویره تلل، ځکه دا خبره ډیره محشوره وه چې په هدیره کې یوه بلا اوسیږي. خلک به ویل چې دغه بلا د شپې راښکاره کیږي او هر څوک چې له دې لارې تیریږي یې ویراوي او حتی ځینې خلک بیهوشه هم شي. په همدې کلي کې یوه کونډه ښځه هم اوسېدله. د هغې خاوند ډیر پخوا وفات شوی و او هغې څو واړې ماشومان لرل. ښځه ډیره غریبه وه، نه یې څوک ملګری و او نه یې د خوراک لپاره څه وس، خو د خپلو بچو د لوږې له لاسه مجبوره وه. هغې به یو ډیر خطرناک کار کوو چې هغې به د شپې په هدیره کې د بلا په څیر غږونه کول. خلک به یې ویراول او چې څوک به ویریده نو سامان به یې پرېښود. هغې بلا به هغه سامان پټ راوړ او خپلو ماشومانو ته به یې ورکړ. یوه ورځ یو غریب سړی چې نوم یې سلمان و له بازاره خپل کور ته روان و. هغې د خپلو بچو لپاره لږ خوراک اخیستی و. سلمان چې کله هدیره ته نږدې شو نو شپه وه او تیاره هم خواره شوې وه. ناڅاپه له هدیرې نه یوه ویرونکی آواز راغی. که هر څوک یې ودرېږه. دا آواز واورید نو بدن یې ولرزید، زړه یې په درزا شو، لاسونه یې یخ شول. هغه په ویره ودرید. بلا بیا وویل، سامان هم دلته کېږده او ژر ځه کنه تا به ختم کم. سلمان د ډیرې ویرې نه ژړا ته نږدې شو او ویې ویل، ما ته څه مه وایه، زه یو غریب سړی یم، ما مه وژنه. خو آواز بیا راغی، زه تا ته څه نه وایم، یوازې سامان دلته پرېږده. چنه خپل سامان پر ځمکه کېښود، شا یې کړه او په منډه روان شو. کله چې سلمان لرې لاړ نو له هدیرې نه هغه بلا راووته. خو دا بلا نه وه، دا هماغه کونډه ښځه وه. هغې ژر سامان پورته کړ، پټ یې کور ته یووړ او خپلو ماشومانو ته یې ورکړ. ماشومان خوشحال شول. څه داسې وخت تېرېده. هغې به هره شپه خلکو ویرول او د خوراک سامان به یې راټولوه. خو بل خواته د کلي خلک د بلا له ویرې تنګ شوي وه. هره شپه به څوک نشو تلای، خلکو د لارې تګ پرېښود. یوه ورځ د کلي مشرانو پریکړه وکړه، نن شپه به موږ ټول پټ شو، د بلا پسې به لاړ شو او دا بلا به ونیسو. نو هماغه شپه څو زړور خلک پټ د هدیرې ترڅنګ کېناستل. چې کله شپه شروع شوه د هدیرې نه بیا هغه آواز راغی، ودرېږه، سامان دلته پرېږده. خلک په پټه وکتل. یو مسافر په ویره سامان پرېښود او منډه یې کړه. هماغه وخت له هدیرې نه یو تور سیري راووته او سامان یې پورته کړ. کلیوال ور منډه کړه. یوه شیبه کې یې هغه بلا ونیوله. کله چې یې څراغ پرې واچوو او مخ یې ورته ښکاره شو نو ټول حیران شول. دا خو د کلي هماغه کونډه ښځه وه. ښځه په زړا شوه او وویل، ای د کلي خلکو، زه بلا نه یم، زه یوه بېوسه کونډه ښځه یم. زما ماشومان لوږې دي، ما دا کار د هغوی د ژوند لپاره کوه، ما معاف کړئ. ته مجبوره وې، خو دا کار سم نه و. خو نن نه پس به ته زمونږ خور یې، مونږ به ستا مرسته کوو. د هغې ورځې وروسته د کلي خلکو د هغې سره مرسته وکړه. چا به خوراک ورکړ، چا به جامې، چا به پیسې
او چا به د کار موقع ورکړه. بیا به کونډي ښځې د عزت سره ژوند تیرولو.